افغانستان په خپل کوربتوب له پاکستان سره سیالۍ ترسره کوي. سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. همدامهال تاسو ګورئ افغان ټایپس. د افغان ټایپس چینل نوي سبسکرایب کړئ او سره څنګ د بیل نشان هم ووهئ. افغانستان په خپل کوربتوب له پاکستان سره سیالۍ ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ به ژر د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب په شارجه کې وکړي او د دواړو لوبډلو ترمنځ به د شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو دوه لوبلړۍ ترسره شي. خبریال ډاټ کام ته ځینو سرچینو ویلي دي چې افغانستان د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي او د دواړو هیوادونو ملي لوبډلې به 15 شل اوریزې او 3 یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي. یادې لوبې چې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي په شارجه کې به ترسره شي، خو لا یې دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. تر اوسه پورې د افغانستان کرکټ بورډ رسمي اعلان نه دی کړی، خو هیله ده چې د یادو لوبو په اړه له ولس سره ژر معلومات شریک شي. د خبریال ډاټ کام سرچینو په وینا له پاکستان سره د یادو سیالیو پریکړه شوې ده او دواړو هیوادونو د شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو د لوبلړیو ترسره کولو باندې پریکړه کړې ده. همداراز د افغانستان الف لوبډله به د سریلانکا الف لوبډلې سره هم درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي چې د هغې په اړه به هم ژر اعلان وشي. بل خوا خبریال ډاټ کام دا معلومات هم تر لاسه کړي دي چې افغانستان کرکټ بورډ له نیوزیلند او استرالیا سره هم خبرې نهایي کړي دي او افغان ملي لوبډله به د نیوزیلند او استرالیا سفرونه کوي او هلته به د یادو لوبډلو سره نړیوالې سیالۍ ترسره کوي. یادونې وړ ده چې د کرکټ نړیوالې شورا په کلنۍ ناسته کې د افغانستان کرکټ بورډ چیرمن عزیز الله فضلي او اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی د سترو لوبډلو له مسؤلینو سره ناستې کړي او له ځینو سره یې د لوبو نهایي پریکړې کړي دي او همداراز ځینو ورسره ژمنې کړي دي چې دوی به له افغان لوبډلې سره لوبې وکړي. بل خوا د کرکټ نړیوالې شورا ICC د افغانستان کرکټ بورډ بودیجه هم 2.5 میلیونه زیاته کړې ده چې دا هم د افغانستان کرکټ لپاره یو ښه او خوشحالۍ خبر دی. که مو ویډیو ښه شوي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ.